بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې په روژه کې د ورځې احتلام راته وسو، یعنې شیطان خطا ایستم، غسل را باندې واوښتي. ما دا وګڼل چې زما روژه ماته سوله، بیا مې د هغه څه پس قصدن خوراک وکړي. نو اوس دا معلومه سوه چې په احتلام او په شیطان خطا ایستلو سره روژه نه ماتېږي، نو دا ماتې قصدن خوراک کړی دی، د دې به څه حکم دی؟ محترمینو، د ورځې د روژې په حالت کې که چاته احتلام وسو، شیطان خطا ایستي، معذوره سو، پر دا سړي باندې هیڅ شی نسته، روژه نه ده ماته. البته په غسل کې دې تلوار وکي او غسل کې چې کله کوي اوبه دې غرغړه کوي نه، یعنې ستوني له دې اوبه نه رسوي، نه دې په پزه کې دماغ له اوبه رسوي، بس لکه اودس چې کوي داسې دې په خوله اوبه وګرځوي او په پزه دې اوبه وګرځوي. او که چیرې چا احتلام وسو، د دا وګڼل چې زما روژه ماته سوله، قصدن بیا خوراک وکي، نو هم بیا پر ده باندې صرف د هغه یوه قضا سته، کفاره باندې نسته. په حواله سره د شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 401 د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 10. او دا ځینې کسان پرون هم یو چا ماته ټلیفون کړی و چې ماته یو چا وویله چې کله روژه ماتې کوې د اذان څخه 15 منټه د مخه غرغړه وکړه. محترمینو، 15 منټه مخکې به غرغړه نه کوې، ځکه هغه وخت کې خو لا ماښام سوی نه دی، که اوبه درڅه تېرې سو نو خو روژه دې ماته سوله. داسې لکه کولی سې که څوک کول وغواړي چې اذان وسو بیا هسې دی اوبه غرغړه کړي او هغه توکي بیا دغه ثبات کې اوبه وڅښي، او داسې د اذان څخه مخکې اوبه غرغړه کول په یو صورت کې جایز نه دي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.